سخت منزلونه سزاګان د ژوند لار شپې اخر زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع ژوند د نبوي لارښوونو په رڼا کې سزاګانې دي شپې اخر د قبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ژوند د نبوي لارښوونو په رڼا کې. درنو اوریدونکو، د ترمذي او د مسند احمد حدیث دی. فرمایي کان عثمانو اذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فقيل له تسكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفزع منه. امیر المؤمنین سیدنا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه به چې کله د قبر په سر ودرېد نو ډېر زیات به یې ژړل، تر دې چې مبارکه ږیره به یې په اوښکو باندې لمده شوه. د دې حالت په لیدو ورڅخه چا پوښتنه وکړه چې تاسو خو د جنت او دوزخ د حالاتو په اورېدو نه ژاړئ او د قبر په لیدو ډېر زیات ژاړئ، د دې څه وجه ده؟ امیر المؤمنین سیدنا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ما د قبر څخه زیات خوفناک او ویرونکی منظر هیڅ چیرته نه دی لیدلی. قبر د آخرت لومړنی پړاو دی. که دا مرحله په آسانی سره تیره شي او انسان پکې کامیاب شي، له دې نه وروسته مرحلې به په ډېرې آسانی سره تیرې شي. ان القبر اول منزل من منازل الآخره فإن نجا منه فما بعده ایسر منه. او که انسان د دې څخه په خیر تیر نشي، نجات ونمومي او کامیابی ترلاسه نه کړي، نو له دې وروسته هر مرحله به له دې څخه سخته او خطرناکه وي. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په څیر شخصیت چې په دنیا کې ورته د جنت زیری ورکړی شوی و، د قبر وحشت، تیارو، د ځانتوالي او وراني د تصور څخه په ویره او لرزه دی. د سترګو څخه د اوښکو سیلاب روان دی، ږیره لمده ده. دا ولې؟ ځکه چې قبر د آخرت دروازه ده، بلکې د آخرت لومړی پړاو دی.
داسې نه چې پښې وښویږي او د ویرونکو فرښتو په لیدلو سره هر څه ایر شي. الله تعالی دې موږ ته په دنیا کې د هغو نیکو اعمالو توفیق را په برخه کړي چې الله تعالی مو په قبر کې د هغو دوو ملائکو چې زموږ نه پوښتنه کوي د هغو په سوال کې موږ او تاسو کامیاب کړي چې دلته کامیاب شوې نور وروسته هیڅ ستونزه نشته. او که خدای مکړه دلته درته ستونزه جوړه شوه نو د دې نه وروسته ټول پړاوونه د دې نه بیا خطرناک او سخت دي. همدارنګه د ترمیزي حدیث دی، راوی د حدیث حضرت ابی سعید خدری رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم جماعت ته داخل شو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه خلک ولیدل چې خاندي او ټوکې کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل که تاسې د خوندونو او د لذتونو ختمونکی یعنی مرګ زیات یادوه نو له تاسې څخه به دا خندا او ټوکې هیرې شوې وی. د خوندونو او د لذتونو ختمونکی ډیر یادوئ. آیا تاسو پوهیږئ هغه څه شی دی؟ واورئ هغه مرګ دی. قبر هره ورځ آواز کوي او وایي زه د غربت او مسافري کور یم، زه د هغو مسافرو کور یم چې خپل ټاټوبی پرېږدي او دلته راځي، زه د تنهایی او ځانتوالي کور یم، هلته چې ته به پکې یوازې اوسیږي، زه د خاورو کور یم، زه د چینجو کور یم. کله چې مؤمن په قبر کې ښخ کړی شي قبر ورته د ښه راغلاست په ویلو سره وایي خبر شه چې ته ماته زما په شاګرځېدونکو کې تر ټولو زیات ګران وي، اوس چې ته زما غیږې ته راغلی او زما په قبضه کې وبه ګورې چې زه تا سره څومره ښه رویه او سلوک کوم، بیا به قبر د هغه د نظر تر حده پورې پراخ شي او د جنت په لور به یوه دروازه ورته خلاصه شي. فیتسع له مد بصره ویفتح له باب الى الجنه. او کله چې کم کافر او نافرمانه انسان په قبر کې ښخ کړی شي نو قبر ورته ښه راغلاست نه وایي او د قهر او غصې څخه ډک داسې خطاب ورته کوي ما ته زما په شاګرځېدونکو کې ته تر ټولو زیات ناخوښ وي، نن چې ته زما په قبضه او گرفت کې وبه وینې چې څه در سره کوم. قبر به پرې راټول شي او هغه به اوس بیخي او چیت به یې کړي تر دې چې د یو طرف پښتۍ د بل طرف په پښتیو کې ورننوځي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ګوتو اشاره وکړه او د یو لاس ګوتې د بل لاس په ګوتو کې داخلي کړه. وتختلف اضلاعه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم باصابعه فادخل بعدها في جوف بعض. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمل بیا به ورباندې اویا ماران مسلط کړی شي. که د هغوی څخه یو مار په ځمکه کې پوکی وکړي د قیامت تر ورځې پورې به پرې ګیا شنه نشي. دا ماران به په هغه د قیامت تر ورځې پورې مسلط وي. بیا په آخر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل قبر د جنت د باغچو څخه یوه باغچه او یا د اور د کندو څخه یوه کنده ده. انما القبر روزة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النار. د مؤمن لپاره چې په دنیا کې ژوند د الله تعالی د کلام په رڼا کې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو مطابق تیر کړی وي د هغه لپاره قبر یو باغ د باغونو د جنت نه دی.
او چا چې خپل ژوند په بېحیایي فساد او منکراتو کې تیر کړی وي دا قبر د هغه لپاره د جهنم د کندو نه یوه کنده ده. مرګ د جسم څخه د روح جلا کېدو ته وایي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د مرګ د ډیرو یادولو حکم شوی دی. حازم چې د رسول الله په احادیثو کې راځي ډیر ژر قطع کوونکي شي ته ویل کیږي. د مرګ بېرحمه منګلې د خوشحالیو او لذتونو بهار په غمیزه بدلوي او د هغه د یوې ناوړه حملې سره د عیش او عشرت باغ او بوستان د خاورو او ایرو په ډیرۍ بدلیږي. آیا دا حقیقت نه دی چې د هغه یوې څپېړې د لذتونو غټې غټې خونې او دنګ دنګ بلډنګونه او تعمیرونه په ورانو کنډوالو تبدیل کړي دي؟ د قبر تنګ او تیاره خندق او وحشتناک ماحول څومره ویرونکی او خطرناک دی. الله دې په موږ رحم وکړي. الله تعالی دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي چې رب العزت هغه سخت حالت په موږ او تاسو باندې آسانه کړي. همدارنګه د مشکات حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کله چې مړی په قبر کې دفن کړی شي دوه تور رنګې شین سترګې ملائکې چې یوې ته منکر او بلې ته نکیر ویل کیږي راشي هغه دواړه د مړي څخه پوښتنه وکړي ته د دې سړي په اړه څه وایې؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اړه ترې پوښتنه کوي. نو هغه د هغه په اړه همغه خبرې کوي چې له دې مخکې کولې چې هغه د الله بنده او رسول دی. زه ګواهي ورکوم چې د الله پرته بل د عبادت لایق نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی. د دې جواب په اوریدلو سره هغه دواړه فرښتې وایي موږ پوهېدو چې ته به همدا وایي. بیا به قبر د هغه د آرام او راحت لپاره 80 متره مربع پراخ او روښانه کړی شي چې د تیارو او وحشت هیڅ نښه به پکې نه وي. بیا به دې مړي ته وویل شي ویده شه. هغه به وایي خپلې کورنۍ ته د خوشخبري ورکولو لپاره واپس دنیا ته تلل غواړم چې زه په داسې نعمتونو کې یم. بیا ورته فرشتې وایي د ناوې په څیر بېغمه ویده شه کومه چې تر ټولو محبوب شخص یې له خوبه رابیداروي. هغه بیا په ډیر اطمینان او سکون سره ویده کیږي تر دې چې الله تعالی به د قیامت په ورځ د خوب څخه رابیدار کړي. که په قبر کې دفن کیدونکی منافق وي نو هغه د فرښتو په ځواب کې وایي زه خو یې پخپله نه پیژنم خو چې څه خلکو ویل زه هم همغه څه وایم. وان کان منافقا قال سمعت الناس یقولون فقلت مثله لا ادري. فرښتې چې دا ځواب واوري وایي موږ پوهېدو چې ته به همدا وایي. بیا به ځمکې ته وویل شي پرې راټوله او نږدې شه. ځمکه پر هغه باندې حمله کوي او پښتې یو پر بل کې ننوځي. منافق به د قیامت تر ورځې پورې همداسې د قبر په عذاب کې اخته وي تر دې چې الله تعالی یې د قیامت په ورځ د قبر څخه راپورته کړي. فیقولان قد كنا نعلم انك تقول ذلك فيقال للارض التمئي عليه فتلتئم عليه فتختلف فيها اضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. منکر هغه ته وایي چې نه پیژندل کیږي
او نکیر هغه ته ویل کیږي چې څوک یې نه پیژني. نو په قبر کې پوښتنه کوونکو فرښتو ته منکر او نکیر ځکه وایي چې د هغوی د شکل صورت او بڼې څخه په صاحب قبر باندې ډیر وحشت او ویره راځي او د مړي لپاره اجنبي او نابلده وي. ځکه چې نه به په ټول ژوند کې لیدلی وي او نه به ورسره ملاقات شوی وي. په برزخ کې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د ایمان لرلو او نه لرلو په اړه د منکر او نکیر پوښتنه یو حقیقت دی. په ځینې روایاتو کې د دین او رب په اړه هم د سوال او پوښتنې ذکر راغلی دی. به هر حال له مرګ څخه وروسته فورا حساب شروع کیږي. که مړی په قبر کې ښخ کړی شي او که لاش یې ضایع او تلف کړی شي خو د ده نه به پوښتنه کیږي. الله تعالی دې په موږ او تاسو باندې اسانه کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. سخت منزلونه سزاګانې دي، شپې اخر د قبر روانې دي. سخت منزلونه سزاګانې دي، شپې اخر د قبر. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. دارنګه د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایی ان النبي صلی الله علیه وسلم قال لولا ان لا تضافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر. انس بن مالک فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی که چیرې ما سره دا فکر او ویره نه وی چې تاسې به خپل مړي خښول پرېږدئ نو ما به د الله رب العزت څخه غوښتنه کړې وی چې تاسې ته د قبر عذاب در اورولی وی. د الله تعالی د حکمت فیصله دا ده چې د قبر د عذاب څخه پیدا کیدونکي وحشتناکې چیغې او آوازونه د انسانی غوږونو په گرفت کې رانشي. ځکه چې بیا به خلکو د مړو خښول پریښي وی او له ویرې به مړو ته نږدې نه ورتلی. همدارنګه د مسلم او د بخاري حدیث دی. راوی د حدیث ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی. هغه فرمایی أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل کله چې انسان عمري نو سهار او ماښام هغه ته د هغه د اوسېدو ځای ښودل کیږي. که هغه جنتي وي نو په جنت کې ورته خپل ځای ښودل کیږي او که جهنمي وي په دوزخ کې ورته خپل ځای ښودل کیږي. بیا ورته ویل کیږي دا ستا د ورتګ او د اوسېدو ځای دی چې د قیامت په ورځ به درکول کیږي. انسان ته په برزخ کې د هغه د ورتګ آخري ځای که په جنت کې وي که په دوزخ کې هر وخت ښودل کیږي او هغه ته ویل کیږي په دنیا کې چې تا څنګه عمل کړی و د هغه په نتیجه کې تا ته دا د اوسېدو ځای درکړی شوی دی. د آخرت په ژوند کې دا لومړی منزل ډیر خطرناک دی ځکه که د قبر څښتن د خپل ایمان او عمل په اعتبار د جنت مستحق وي نو هغه به روزانه په جنت کې خپل ځای ویني او که هغه د کفر، بغاوت او سرکشي په اساس د سزا مستحق وي نو د قیامت د زندان یعنی دوزخ هغه ځای به روزانه ویني چې هغه یې مستحق دی. ځینې علماو د دې مطلب دا بیان کړی دی چې انسان به د مرګ څخه وروسته 2 ځله د خپل ځای لیدنه وکړي
او هغه به په دې پوه شي چې د قیامت په ورځ به هغه چیرې سي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وینا کې د سهار او ماښام لفظ د انسانانو د ذهني معیار له مخه استعمال شوی. که نه د برزخ په نړۍ کې د زمان او مکان دا تصور نشته کم سره چې په دنیا کې زموږ رابطه ده. د برزخ د ژوند په اړه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کومو شیانو خبر ورکړی دی، په دنیا کې د هغو د تفصیلاتو پیژندل ممکن نه دي، ځکه چې زموږ ظاهري حواس د هغه جهان د حقایقو له ادراک څخه عاجز دي. الله تعالی دې هغه دنیا په موږ او تاسو باندې آسانه کړي. کوشش کوئ هغو اعمالو ته مخه کړئ چې د الله تعالی د رضا سبب ګرځي. د هغو عملونو او کړنو نه ځان وساتئ چې په هغو باندې الله خفه کیږي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپلو ویناو کې دا هم موږ ته ویلي چې تاسې مړو پسې بدرد مه وایئ. د ترمذي او د ابو داود حدیث دی. راوی د حدیث بیا هم ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی. هغه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویهم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د خپلو مړو ښه اخلاق او نیک اعمال یادوئ او د هغوی د بدي یادولو څخه ډډه وکړئ. همدارنګه د ابو داود بل حدیث دی. راویه د حدیث ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ده. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا مات صاحبکم فدعوه ولا تقعوا فيه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ستاسې څخه چې څوک وفات شي هغه پرېږدئ او د هغه غیبت مه کوئ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وینا مطلب دا دی چې د مړو د ګناهونو او کمزوریو یادونه او د هغه څخه د بحث موضوع جوړول دا ممنوع دي. څوک چې مړ شي او د خپل خالق په لور ولاړ شي د هغه د غلطیو او ګناهونو تشهیر او خپرول کم ښه کار نه دی. باید له دې کار څخه ډډه وشي او د مړي په اړه د خیر خبرې وشي او د هغه د نیکیو او ښېګڼو اعتراف او بیان وکړی شي. ځکه چې هغه د خپل امتحان پارچه پوره کړي او له دې فانی نړۍ څخه رخصت شوی دی او د دنیا په ژوند کې چې څه کړي دي د هغې د جزا یا د سزا انتظار کوي. د دې یو اړخ دا هم دی چې د مړي پسې خبرې او د هغه د عیبونو بیانولو سره انسان د غیبت په ګناه کې اخته کیږي. د ژوندي انسان د غیبت کولو په صورت کې د هغه څخه بخښنه او معافي غوښتل کیږي، خو د مړي څخه د معافي او بخښنې غوښتل امکان نه لري او نه مړی بیرته دنیا ته راتلی شي چې خپله صفایي بیان کړي او د ځان څخه دفاع وکړي. که د ژوندي غیبت وکړه نو په ژوندون کې به لاړ شي، د هغه نه به بخښنه وغواړي، هغه به درته بخښنه وکړي. خو که تا د مړي غیبت وکړه هغه نه معافي نه غوښتل کیږي، ځکه هغه بیرته دنیا ته هم نه راځي چې خپله صفایي بیان کړي او د ځان څخه دفاع وکړي یا ته ترې بخښنه وغواړي. نو که کامیابي غواړئ په دنیا او آخرت کې راځئ ژوند د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لارښوونو په رڼا کې تیر کړئ او که خدای مکړه ژوند مو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لارښوونو په رڼا کې نه و، بیا به په دنیا کې هم ناکام یو او په آخرت کې هم. الله تعالی دې موږ او تاسې د دنیا او د آخرت له ناکامیو څخه وساتي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه.
تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. درومي تورو خاورو ته روانې دي، شپې آخر د قبر را روانې دي، سخت دي منزلونه سزاګانې دي، شپې آخر د قبر را روانې